الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله مولانا العظيم درود شریف وائے اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. ستاسو حضران ما قرآن کریم یو آیت ولستو. اللہ پاک د انسان د یو جسم ورکړی دی چې هغه دا ظاهري جسم دی او یو روح دی. د جسم حیات، د جسم زندگی دا په روح باندې ده او جزء اعظم د انسان په بدن کې دا روح دی. که روح نه وي د انسان سترګې بیکاره وي، غوږونه به بیکاره وي، لاسونه، خپې، دا ټول اعضا دا به بیکاره وي. خو د انسان دا جسم ظاهري اعضا دا هم دنیا کې محتاج دي غذا ته او خوراک ته. د جسم د پاره الله ډېر شیزونه خوراک د پاره پیدا کړي دي چې هغه انسان خوري او د هغې سره د انسان د جسم د اعضاو پرورش کېږي. دغه شان د انسان روح چې دی دی هم د انسان د جسم په شان ته خوراک ته محتاج دی او د دپاره الله پاک غذا او خوراک پیدا کړی دی چې په هغې خوراک سره د انسان د دې روح بقا ده او هغه غذا یو روحاني شی دی چې الله د انسان دپاره مهیا کړی دی. په تېره زمانه کې تاسو ګورئ د سهولت څه اسباب نه وو. خلکو به پیاده مزلې کولې یا به یې د اوښانو په شا باندې سواره وو، په میاشتو به یې مزل کوو، په اسونو به سواره وو، بعضې خلک به پیاده روان وو او د میاشتې سفرونه به یې پیاده کول. د خوراک کمی و، د څښاک کمی و، ظاهري هېڅ قسم سهولتونه انسان ته مهیا نه وو. هغه وخت سره د انسان روح چې دی دا قوي و او د انسان د روح دپاره چې کومه غذا وه، کوم خوراک و، هغه د انسان د روح ته میلاوېده
د دغه تمام صعوبتونو شدایدو سره انسانانو ډېره د سکون او د آرام زندگی تیروله. ورپسې داسې زمانه رااله چې جسمانی سهولتونه سوا شو، د سفرونو لپاره هوایي جهازونه دي، ریل ګاډي دي، بسونه دي، موټرې دي، نور د سفر چې کوم سامان دی هغه مهیا دی. لیکن سکون انسان ته حاصل نه دی. که یو سړی دلته نه کراچۍ ته روان دی، هوایي جهاز کې ځي، یو بهر ملک ته روان دی، هوایي جهاز کې ځي، ظاهري تمام سهولتونه هغه ته مهیا وي، دې انسان ته دړه سکون او دړه خوشحالي نشته. معلومه دا شوه چې د انسان دړه سکون او د انسان دړه خوشحالي دا په یو بل شي کې ده چې هغه موږ شاته غورځولی دی، هغه طرف ته زموږ دهان نشته، توجه نشته. هغې دپاره الله فرمیل چې الا بذکر الله تطمئن القلوب. تاسو کوم شیزونو کې چې د زړه اطمینان غواړئ، د زړه خوشحالي غواړئ، د باطن راحت غواړئ، نو هغه د دنیوي ظاهري اسبابو کې نشته، بلکې دا ظاهري اسباب چې څومره د انسان سره سیوا کېږي، دومره د سره پریشانۍ هم سیوا کېږي. یو سړی د زرګونو مالک دی، هغه ته هم پریشاني ده. که یو سړی د لکونو مالک دی، هغه هم پریشان دی. یو سړی د اربونو مالک دی، هغه هم پریشان دی. او د هر یو پریشانی د بل انسان د پریشانی نه زیاته ده. د اربونو مالک د لکونو والا په نسبت باندې زیات پریشان دی، او د لکونو والا د زرګونو په نسبت باندې زیات پریشان دی. د دنیا په یو شي کې سکون او آرام نشته، نه د دنیا په جاه و جلال کې شته، نه د دنیا په عهدو کې شته، نه په کارخانو کې شته. دغه ټول شیزونه دا د پریشانۍ سيزونه دي. اصل سکون او اطمینان چې دی دا د الله په دین کې دی، او دا د الله پاک په ذکر کې دی. د امریکا کې د ډاکټرانو یو اجلاس و میټنګ و، هغه ډاکټرانو کې یو ډاکټر و چې د زړه د امراضو ډېر زیات ماهر و. هغه په خپل بیان کې د ډاکټرانو ته ووی چې دا مسلمانان سهار پاسي او دی سینما ګنټه یا شل منټه دی د قرآن تلاوت کوي او دی د الله ذکر کوي
دې مسلمانانو ته ډېر لوی اطمینان او سکون حاصلېږي. هغه د مجلس حاضرین ټول کافرو انګریزانو هغې د ده په دې خبره ډېر حیرانه شو چې دا دې څه وایي. هغه ورته وایي چې سکون مسلمانانو ته چې حاصلېږي دغه نیمه ګنټه سهار پاسې چې کوم ذکر و اذکار کوي، تلاوت د قرآن پاک کوي، دې سره مسلمانانو ته ډېر لوی سکون حاصلېږي. او دا حقیقت هم دی چې دین سره ذکر سره انسان ته ډېر زیات سکون میلاویږي. اوس که موږ ته نه حاصلېږي او موږ د هغې ذکر د هغې عبادت خوند باندې نه پوهېږو، زموږ دا ذکر نه دی، دا تلاوت نه دی. زموږ د عدم پوهه دا په دې دلالت نه کوي چې په دې ذکر کې څه لذت نشته. د عربی یو شعر دی، ان لم تروا الهلال فسلم لاناس اراو بالابصار. که چېرته تا ته اسمان کې میاشت نه ښکارېږي او ته میاشت نه وینې، دا ستا د عدم رویت د دې خبرې دلیل نه ده چې په اسمان کې سپوږمۍ نشته. ستا نظر ستا سترګې کار نه کوي، هغه دا میاشت نه ویني. دې دنیا کې به داسې خلک موجود وي چې هغوی به اسمان کې د سپوږمۍ په لومړۍ ورځ باندې لیدلی وي. که موږ ته لذت نه حاصلېږي او موږ د عبادت په خوند نه پوهېږو، هغې دپاره چې کومه معنا پکار ده هغه موږ کې نه وي. یو مبلغ حضرت لیکلی دي چې په انګلینډ کې موږ گشت کوو، یو تبلیغي حضرت دی. په دغه زمانه کې د یو زنانه سره زموږ ملاقات شو او دغه زنانه ته موږ د دین دعوت ورکړو. د زنانه موږ ته جواب کې وویل چې دا دین اسلام ډېر بهترین دین دی او ډېر ښه دین دی، خو دا 5 موضوعونه دا پکې ډېر ګران دي چې 5 موضوعونه به 5 وخته به 5 موضوعونه کوي. نو دا شی په دې اسلام کې ګران دی. دغه مبلغ حضرت ډېر هوښیار و. دا ورته وایي چې راته د ورځې څو ځله خوراک کوي. دی ورته وایي خو زه سهار ډېر وختي چای وڅښم، بیا یو ساعت پس ناشته وکړم، بیا غرمې ته ډوډۍ وخورم، بیا ماسپښین چای، بیا ماښام ډوډۍ. دی ورته وایي چې ګوره ته 5 وخته د دې جسم د خوراک په تلاش کې ګرځې او اسلام څومره یو اسانه طریقه د روح د غذا دپاره پیدا کړله. بیا سهار 4 رکعاته لري، 2 رکعاته نفل او 2 رکعاته سنت او 2 رکعاته فرض. دا د سهار د روح غذا او ناشته شوه. ماسپښین بیا 10 رکعاته دا د روح غذا ده
ورپسې مازدیګر بیا 4 رکعاته او ماښام بیا 15 رکعاته او ماسخوتن 9 رکعاته. دا د انسان د دې روح خوراک دی. که ته وایې چې یاره دا 15 وخته مزونه دي او دا ګران دی، مشکل دي، ته د بدن د جسم د بقا دپاره د ورځې 5-6 ځله خوراک کوي، هغې دپاره تیاری کوي، منډې تړلی وای، مشقتونه برداشت کوي. او اسلام د روح د پرورش دپاره څومره آسان خوراک ښودلی دی او څومره اسانۍ سره کېږي. دغه خبره د هغې ښځې ذهن ته وغورځېده او هغه الله پاک مسلمانه کړه. دا سوچ او فکر انسان له پکار دی. د هر شګي د اسلام او د دین او حکمت نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کومه خبره کړي، که د هغې د دنیا شیزونو سره تعلق وي او که د آخرت شیزونو سره تعلق وي، هغې پټ حکمت پروت وي چې هغې حکمتونو باندې موږ نه پوهېږو. انګلینډ کې یو اسپتال و او انګریزان کافر دي، په هغې سره د انسانانو ډېر زیات لوی قدر وي. اسپتال کې مریضان به وو چې کومه مریضانو سره به خپل اقربا وو، وخت په وخت به د هغې ملاقات ته راتل، د هغې خدمت به یې کو. هغه مریضان به ډېر زر جوړېدل او چې کم مریضان به د هغې د عیادت او د هغې د بیمار پرسۍ کسان به نه وو، هغې به نه جوړېدل. ډاکټران هم حیران وو چې عجیبه چل دی، علاج ټول په یو طریقه دی، سرکاري خدمت هم په یو طریقه دی، او یو طرف ته مریضان له صحت راځي بل له نه راځي. د هغې چې کوم مذهبي پیشوایان وو، پادریان، وایي هغې یو میشن شروع کړو چې هغوی به اسپتال ته راتلل او چې په اسپتال کې به کم مریضان د هغې به څوک رشته دار نه و، د عیادت والا به یې څوک نه و، د هغې عیادت به یې کو، بیمار پرسي به یې کوله، هغې سره یو ساعت ناسته. حالات داسې بدلېدل چې په دغه مریضانو کې داسې مریضان هم چې هغه په لا علاج مرض باندې بیمارانو، هغې ته هم الله پاک شفا او صحت الله ورک. انګریزان حیران شو، ورته چې دا خو زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم 1400 کاله مخکې د دې د عیادت د بیمار پرسۍ تعلیم حضور پاک علیه السلام ورکړی دی چې تاسو یو مسلمان بیمار شي دغه عیادت کوئ، بیا هغه دعایي کلمات حضور پاک علیه السلام ښودلی دي چې په دغې الفاظو باندې دغه مریض ته دعا وکړئ. زموږ پیغمبر علیه السلام بیا چې دا طریقې 1400 کاله مخکې ښودلی دي. اسلام دا خو داسې دین دی چې اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی
ورضیت لکم الاسلام دینا. دلته شی نشته چې قرآن کې د هغې ذکر نشته. امریکا کې وایي یو دو ماشومان اسپتال کې پیدا شو په یو ټایم باندې. یو د یو ښځې ماشوم شو، هغه هلک و. په دغه ټایم کې په دغه واټ کې د بله زنانه ماشوم شو، هغه جنۍ وه. هلته خو دا طریقه ده چې ماشوم پیدا شي بیا صفا کوي هم هغې، سنبالوي هم هغې. دغې ماشومانو باندې جګړه شوه. یو زنانه وي چې د هلک چې دی دا زما بچی دی، او د بلې ښځې چې نه دا زما بچی دی. او دوی په ماشوم چې پیدا شي ماشوم باندې یو چیټ لګوي چې دا فلانکې د فلانکي زوی یا د فلانکي لور ده. دغه چیټونه د پیدایش په وخت کې هغې نه هېرو. ډاکټران هم حیران وو. ډاکټران راجمع شو او په دغه ډاکټرانو کې یو ډاکټر او مسلمان مصري ډاکټر و. هغه ته وایي چې تاسو وایئ چې زمونږ په قرآن کې زمونږ په کتاب کې هره مسله شته، اوس دا مسله موږ ته پیش ده. د دوه ښځو مقدمه د یو ماشوم باندې، دا فیصله به څنګه کوو؟ شاید او ګواه نشته. دا ورته چې ماله یو څو ورځې چوټي راکړئ، ما جامع ازهر ته ولېږئ، مصر کې یونیورسټي ده. هلته لاړ شو، هغه مفتیانو ته دا خبره پیش کړه. مفتیانو ورته وی تاسو ولګئ د دغه زنانو پی ټیسټ کوي. د دغه دواړه زنانه چې کوم ماشومان شوي دي د هغې پی ټیسټ کوي چې د کومې زنانه پی زیات دي نو دا هلک د هغې بچی دی، او چې د کومې زنانه پی کم دي نو دا جنۍ دا د هغې لور ده. بیا چې تپوس وکړي چې بھئی دا تا ته څه معلومه ده؟ هغه ورته چې دا ما ته قرآن نه. قرآن کې الله فرمایي چې وللذکر مثل حظ الانثیین. یو هلک ته به په وراثت کې د دوو جنکو حصه میلاویږي. چې هر کله په وراثت کې د هلک حصه دار د جنۍ نه زیاته ده، نو معلومه دا شوه چې په دغه نسبت باندې به چې دا د هلک کومه مور ده د دې په سینه کې پی به د هغه زنانه په نسبت باندې زیات وي چې دا ماشومه د کومې ښځې لور ده. اسلام دا د ډېر د اسرارو دین دی، خو موږ د دین د اسرارو نه خبرېږو نه. او دې وجې نه الله فرمایي چې الا بذکر الله تطمئن القلوب. هسې ادر بدل مه ګرځئ. که اطمینان قلبي غواړئ، د زړه سکون غواړئ، د زړه خوشحالي غواړئ، نو د الله پاک په ذکر کې ده. بس الله پاک یادوئ، ذکر د الله زیات کوئ، سکون به وي، آرام به وي، او تسلی چې ده دا به هر وخت د انسان زړه ده چې دی دا به حاصلېږي. کافر هم د دې خبرې احساس کوي، هغې هم د دې خبرې اقرار کوي چې سکون آرام چې دی دا د الله په ذکر کې دی. چونکې هغې خلکو ته دې طرف الله پاک هدایت او ایته رهنمایي نه کوي، ورنه هغې هم د دې خبرې اقرار کوي، په دې باندې هغې مقر دي چې سکون آرام چې دی دا مسلمانانو ته حاصلېږي. تاسو پته ده چې د انګریزان روژه ولې نه نیسي؟ هغې وایي چې د زړه باندې په سیکنډ کې یو ساعت کې اوبه غورځېږي، بل د انسان د زړه دا دننه اوبو کې حرکت کوي. که چېرته اوبه د خپل حد نه کمیږي بس بیا انسان ژوندی نشي پاتې کېدی. نو هغې وایي چې تاسو په جون جولای کې 14-14 ګنټې روژه ساتئ، هغه به یقینا د خپل
معیار نه کمی شوي او دا زړه دا د اوبو نه پورته پاتې شي، بیا انسان ژوندی نشي پاتې کېدی. د هغې باوجود مسلمانان روژې نیسي او مسلمانان هغه برداشت کوي. دا ټولې خبرې دغه خلکو ته موږ ښې معلومې دي. هدایت خو د الله په لاس کې دی. انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء. لہذا زمونږ د دنیا او د آخرت سکون دا د الله په ذکر کې دی، دا په دین کې دی، قرآن کې دی. په کار چې موږ خپله د زندګۍ زیات حساب د الله په ذکر کې، فکر کې، دې کې تېره کړو. یو کتاب مې کتل، یو انګریز لیکل دی، انګریز چې دا په دې مراقبه کې څه فایده ده چې خلک مراقبې کوي. اوس موږ مسلمانان د مراقبو نه نه یو خبر، هغوی د مراقبې نه خبر هم دي او د مراقبې فایدې به ته هم معلومې دي. هغوی وایي چې کم سړی مراقبې کوي ډېرې، یو به د ده پټې مضبوطي، دویم دا د باندې به بلډ پریشر هم اوي، که د ده به شوګر هم اوي، خو هغه به د حد نه تیزېږي نه، او شوګر به هم په انداز وي او بلډ پریشر به هم په انداز وي. دا د مراقبې فایدې دي. اوس موږ خلک مسلمانان نه تپوس چې مراقبه څه ده وایي، هغوی ویل که دا تاسو دا سرونه څه لکته کړي، په ځان دا ساده سله اچولی. اوس ده ته پته نشته او هغې خلکو ته د دې هغه فایدې، د دې هغه منفعتونه هم معلوم دي. چې هغه خلک په تمامو شیزونو کې سوچ او فکر کوي، د مسلمانان چې کوم نقل حرکات کوي هغه شیزونو ته یې ګوري، سوچ کوي، فکر کوي او هغې باندې هغې تحقیقات کوي. یاره په دې شیزونو کې د انسان دپاره یعنې څه فایده ده او د ده جسماني ده څه فایده ده. یو مسلمان اودس کو د شرط باندې داسې مسح وکړه، یو انګریز ولاړو، هغه انګریز ته تپوس کوي چې پاکستان کې څو پاگلخانې دي. نو ورته پاکستان کې خو به دغه لشل پاگلخانې په یو غټ غټ ښار کې یو پاگلخانه وي. هغه ورته وي چې زمونږ په دې یورپ کې په هر ښار کې په سوونو باندې پاگلخانې دي. اته وایي چې زمونږ په ملک کې چې ته په ښار کې یو پاگلخانه وي، هغه به هغه انګریز ورته وایي چې دې ځای کې یو رګ دی په دې سټ کې. اعتبار لیکي ډاکټر ماهرین چې کله دغه رګ د ورځې 5 کرتې لمدېږي که نه، نو په دغه سړي به لیونتوب نه راځي. دا موږ تحقیق کړی دی چې دا دې ځای کې 2 رګونه، دې غاړې ته دې غاړې ته چې دا 2 رګونه په ورځ کې 5 کرتې لمدېږي، نو په دغې سړي به لیونتوب نه راځي. بیا دا ستاسو ملک کې پاگلخانې ځکه کمې دي چې تاسو مسلمانان اودسونه کوئ او سټ باندې لاس راکاږئ. دا دغې فایدې دي. ګورئ موږ تاسو ته د دې سره فایده هم نه ده معلومه او نه ترې خبر یو او هغې دې شیزونو ته هم ځان رسولی دی. لہذا کوشش دا کوئ چې خپل زندګي چې دا د دین د لاندې تېروئ او د الله پاک په ذکر فکر کې تېروئ. دې دپاره چې دنیا آخرت دواړه ښایسته شي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.